د سیاسي خواله رسنیو درنو څارونکو وختم په خیر ډیر ښه راغلی. د افغانستان له ځوان وروتو پچونکي اظهار الحق نوید سره پر روغتیایي ستونزې غږیږو. دا چې څه موده وړاندې نوموړی د اوږې په برخه کې ټپي شوی و او دا مهال تر درملنې لاندې دی، نو دا چې په کوم ځای کې دی او درملنه په څه ډول روانه ده، په دې اړه به زموږ او د خپلو مینوالو اندېښنو او پوښتنو ته یې ځوابونه ووایي. نوید جانه ستړی مه شئ، په خیر راغلی. په دې هیله چې روغتیا مو څه ناڅه ښه شوي اوسي او ښه احساس ولرئ. کیدای شي په لومړیو کې د خپلې روغتیایي ستونزې په اړه مو مینوالو ته لنډ وغږیږئ. سلامونه او نیکې هیلې ټولو اورېدونکو ته. په رښتیا هم زما شولډر یو څه موده مخکې له ستونزو سره مخ شوی او ژوبل شوی و، نو له 3 اونیو راهیسې دلته په کرکټ بورډ کې زما ریهاب چې کوم ده هغه روان ده او الحمدلله اوس له مخکې نه بهتر احساس کوم. تاسې مو د اوږې یادونه وکړه. اصلي ستونزه څه ده؟ د لوبې پر مهال ټپي شوئ، د تمرین پر مهال، یا په کوم ځای کې دا پیښه رامنځته شوه او سرسري خوږ شوي یئ که نه ستونزه مو ډیره جدي ده؟ بالکل دغه تیر کال د ایمرجنګ په اسیا جام سیالۍ وې، نو هلته په تمریناتو کې د بالینګ په وخت کې لږ ژوبل شوم، نو بیا وروسته له هغې لکه زما ریهب دلته په کرکټ بورډ کې وشو، د یو میاشت دپاره هغلته ریهب وشو، خو هغې نه وروسته بیا زه پوره ښه شوم. خو داسې به و چې لکه 4-5 اورونه به مې چې کله بالینګ زیات کوو نو هغه لږ لږ هغه به کېده، هغه درد به لږ لږ زیاتېده. نو هغه ټایم کې هم لکه مطلب داسې لږونو وختو ټي10 ته لاړم، CPL ته، همداسې بیک واش ته، نو هغه 4 اوره به چې و هغه به ما کوی شو، خو چې کله به 4-5 اورونه زیات شو نو لږ څه مشکلاتو سره به مخ کېدم. نو په دې وروستیو کې بیا هغه درد چې کوم لږ څه زیات شو او نو بیا کرکټ بورډ تقریبا داسې 3 اونۍ به کېږي چې دلته د ریهب لاندې یم او اوس الحمدلله له مخکې نه بهتره فیلینګ کوم. دا چې ستونزه موږد مهاله ده او تاسې یادونه وکړه چې له تیر کال راهیسې ورسره مخ یاست، که څه هم په کور دننه مو یو ځل درملنه هم کړې، خو بیا هم په بشپړه توګه نه یاست رغېدلي. د ډاکټرانو سپارښتنه تاسو ته څه ده؟ آیا امکان لري چې په کور دننه له شته امکاناتو سره ورغېږئ او بیرته فعالیت ته راوګرځېږئ، که نه باید له هېواده بهر د خپلې درملنې او رغېدو لپاره پر اقدام لاس پورې کړئ؟ که چېرته تاسې وګورئ په بیګ واش کې ما میچونه نه دي کړي، هلته چې زه کله لاړم نو د ټیم ډاکټرانو ما ته پوره ریهب راکړه په بیګ واش کې. نو په بیګ واش کې تقریبا 2 میاشتې ما پوره ریهب وکړه، ورسره لکه بالینګ پریکټس به مې ورسره کوم چې ریهب کې شامل و. نو که چېرته تاسې وګورئ نو که چېرته د بهرني مطلب د بهرني ریهب ته اړتیا یا بهرني ډاکټرانو ته اړتیا، نو په استرالیا کې ما له بهرنیو ډاکټرانو سره ما وخت تیر کړ او هلته مې ریهب وکړ. او اوس دلته د 3 اونیو لپاره ما ته د ریهب پروګرام راکړل شوی و، نو چې اوس الحمدلله له پخوا نه بهتره فیلینګ کوم. ډیره ښه ده نوید جانه چې روغتیا مو د ډاډ وړ ده. د ډاکټرانو مشوره تاسو ته څه ده چې باید څومره وخت آرام وکړئ او له څومره وخت وروسته کولی شئ بیرته فعالیت ته راوګرځئ او موږ مو په لوبو کې وګورو؟ نو انشاءالله د امپروومنټ ته په کتو نو انشاءالله چې داسې روژې دننه مطلب 3-4 هفتې به نور هم ونیسي. یعنی ستاسې موخه دا ده چې له روژې مبارکې میاشتې وروسته کولی شو تاسې په کورني او نړیوال کرکټ کې وګورو، همداسې تمه کیدی شي؟ انشاءالله امید ده چې د اختر نه وروسته له خیره بیرته خپل تمریناتو ته ادامه ورکړم. ډیره مننه اظهار الحق نوید، ستاسې روغتیا او بریا زموږ دوه. که په وروستیو کې خپلو مینوالو او هیوادوالو ته کوم پیغام لرئ نو مهرباني وکړئ. مننه له ټولو مینوالو څخه دا درخواست کوم چې د روژې مبارکه میاشت را روانه ده، نو په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ، انشاءالله چې بیرته به ډېر ژر خپل کرکټ ته راوګرځئ.